السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ بوئ او د ژوند په موضوع کې بوئ. عزتمندو نه ویډیو کې درته هر کلی وایم. عزتمندو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د سوات سره تعلق لرونکی د محمد عادل نامې باندې چې کوم یو ښایسته ځوان دی چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. آیا چا ولې قتل کړو او د قاتلان څوک دي؟ ملګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو د سره پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات خبر. ملګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې روشنی کلیک چینل کې نوی وئ نو زموږ چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. ملګرو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د سوات سره تعلق لرونکی یو ښایسته ځوان چې نن ډېر په بېدردۍ سره قتل شو. آیا د ده یوسف جان سره د پلار د یوسف جان سره دا خبرې وي چې زما زوی با اخلاقه او ډېر داسې با ادبه غوندې انسان و، هغه د چا سره هېڅ قسمه څه جنګ جګړه نه و کړي، نو دا د سره د دومره ظالمانو زموږ سره دومره ظلم ولې وکړو چې د ګل په شانتې ښایسته ځوان چې زموږ وړوکي را لوی کړو او بیا مو ورباندې تعلیم وکړو. د هغې نه بعد چې کله هغه په ګټې وټې شو نو هغه رانه چا قتل کړو. یقینا چې دا موږ سره ډېر زیات ظلم او زیاتی وشو او د هلک پلار ډېر زیات جړل او مور یې ډېر زیات جړل چې زموږ سره دومره ظلم او زیاتی ولې وشو. آیا زموږ څه ګناه دی چې زموږ سره دومره ظلم او زیاتی وشو؟ یوسف جان غریب هم ورته خفه و. یوسف جان آیا تاسو خپل چې کوم تاسو د زوی قاتلان دی هغه تاسو پیژنئ؟ نو پلار یې دا ظاهره کړې دی چې زما چې په چا شک دی او ما ته امید دی چې زموږ قاتلان به دا وي ځکه چې دی د سره کله کله به ورسره جګړه کوله، د هغې په وجه باندې موږ ته دا ظاهره شوي دی چې زموږ زوی دی قتل کړی دی. ملګرو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي وي. ملګرو دا یوسف جان و د هغې د پلار انټرویو و، هغې کې ورسره وکړه خو ډېرې خبرې ورسره نشي کول ځکه چې د هغې پلار ډېر زیات جړل، نو د دې په وجه یوسف جان ورسره ډېرې زیاتې خبرې ونه کړي. ملګرو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي. معلوماتي ویډیوګانې لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.